په ترانزیتي بارونکو موټرونو کې د ځیرکو قلفونو یا جی پی ایس لاکار د نصبولو هوکړه لیک د مالیې وزارت، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت او افغان پوسټ اماراتي شرکت ترمنځ لاسلیک شو چې په عملي کېدلو سره به یې د بهرني ترانزیت په برخه کې د اعتماد زیاتوالی، د سوداګریزو اموالو بشپړ خوندیتوب او په اړوند چارو کې لا ډېره روڼتیا او چټکتیا رامنځته شي او کاري وخت به په منظم ډول کنټرول شي. په همدې تړاو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې غونډه جوړه شوې وه چې پکې د مالیې وزارت اداري معین مولوي دوست محمد مخلص، د چارو ادارې لوی رئیس شیخ الحدیث نور الحق انور، د احصایې او معلوماتو ملي ادارې رئیس ملا عبدالقاهر حاجي ادریس، د اماراتي شرکتونو لوی رئیس مولوي احمد جان بلال، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مالیې او اداري معین حافظ صدیق الله عابد، د ګمرکونو لوی رئیس مفتي عبدالمتین سعید، د افغان پوسټ اماراتي شرکت مسؤلینو او د رسنیو استازو ګډون کړی وو. د مالیې وزارت اداري معین وویل چې دغه وزارت د برېښنایي حکومتولۍ اصل د عملي کولو او د ښو او پر وخت خدمتونو د وړاندې کولو په موخه په بیلابیلو برخو کې د ټکنالوژي له پرمختللو وسایلو څخه کار اخلي چې په ترانزیتي بارونکو موټرونو کې د جی پی ایس لاکر پرمختللي وسیلې د نصبولو پروژې لاسلیک او عملي کول یې ښه بیلګه ده. مالیې وزارت هڅه کوي ترڅو د افغانستان د مرکزي او جنوبي اسیا ترمنځ په ترانزیتي څلورلاره بدل کړي. نو د ترانزیت په برخه کې د دا ډول عصري سیستمونو څخه ګټه اخیستل به د سیمې د هیوادونو لپاره د اعتماد په زیاتولو کې مهم رول ولوبوي او د ترانزیت لا پراختیا ته به سیمه ییزه لیوالتیا ډیره کړي. د یادو ارزښتونو د لاسته راوړلو او د ترانزیتي چارو د لا پراختیا او خوندیتوب لپاره د مالیې وزارت، د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت او افغان پوسټ اماراتي شرکت د 1.5 کال په موده کې په ترانزیتي محموله کې د جی پی ایس د نصب په پروژه باندې مسلسل ګډ کار وکړ چې نن خوشبختانه د ګډو هڅو په پایله کې دغه مهمه پروژه لاسلیک او پیل کړي. د اماراتي شرکتونو لوی رئیس په خپلو خبرو کې د خوندي او مطمئن ترانزیت لپاره د لارې هوارولو او د متشبثینو او پانګوالو د راجلبولو په موخه په ترانزیتي بارونکو موټرونو کې د ځیرکو قلفونو نصبول اړین وبلل او زیاته یې کړه. ځیرک قلفونه د سوداګریزو اموالو متشبث ته دا شونتیا ورکوي ترڅو د خپلو سوداګریزو توکو دقیق موقعیت څخه باخبره واوسي. دا اطلاعات نه یوازې د لارې د حرکت مسیر او تمکیدل مشخص کوي بلکې نقلیه وسیله د تعین شوي مسیر څخه په انحراف کولو سره خپل موقعیت ښکاره کوي او د اموالو د سرقت مخنیوی هم کوي. د مالیې وزارت د ګمرکونو لوی رئیس وویل چې د جی پی ایس لاکر وسیلې له نصبولو سره به د کنټرول او څارنې سیستم په خپلکاره توګه پرمخ ځي او د دغه پروسې له عملي کېدلو وروسته به د تضمین په برخه کې هم د اسانتیاو رامنځته کولو موضوع له رهبري سره شریکه کړي. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د تدارکاتو رئیس وویل چې د جی پی ایس لاکر وسیلې له نصبولو سره به د باروړونکو ترانزیتي موټرونو سرعت په ښه ډول کنټرول شي چې ورسره به د سر او مال بشپړ خوندیتوب رامنځته شي. د یادونې وړ ده چې په دغه غونډه کې د پوستي کود او پوستي پتې د پراختیا ملي پروګرام پرانیستنه هم وشوه.